توی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1615 هجري شمسي کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې 22مه چې د 1648 هجري قمري کال د محرم الحرام میاشتې له 28مې او د 2026 میلادي کال د جولای میاشتې له 14مې نیټې سره سمون لري. قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې مهاله د افغانستان ملي ټلویزیون د بېلابېلو خپرونو لیدونکي وئ. اوس هم پام وکړئ د لغمان ملي ټلویزیون سیمه ییزو خپرونو ته په پیل کې هم خبرونه. زه هدایت الله دانش یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د الینګار ولسوالۍ اړوند ټینګور سیمې یو شمېر قومي مشرانو د لغمان مرستیال والي سره ناسته وکړه. د لغمان الینګار ولسوالۍ اړوند ټینګور سیمې یو شمېر قومي مشرانو د لغمان مرستیال والي حافظ انځرګل عبدالله سره ناسته کړې. د ولایت مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې په دې ناسته کې راغلو قومي مشرانو د ولایتي ادارې هڅې ستایلي او ویلي دي چې تل یې د ولسونو پر مخ دروازې خلاصې کړي او په وخت ورته رسیدګي کړي. دوی ویلي چې په خپله سیمه کې د ځمکې پر سر له یو شمېر کسانو سره ستونزه لري غواړي چې حل شي. مرستیال والي د یادې سیمې قومي مشرانو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د شته ستونزې د حل ډاډ څرګند کړی. د امنیه قمندانۍ مرستیال په مشرۍ مهمه امنیتي غونډه ترسره شوه. د لغمان امنیه قمندانۍ امنیتي مرستیال قاري عبدالباسط صدیق الرحمن په مشرۍ د امنیتي حوزو له امرینو د ولسوالیو له امنیه قمندانانو د کنډکونو له مسؤلینو او د داخلي جزو تامونو له مدیرانو او امرینو سره ګډه امنیتي غونډه ترسره شوې. د امنیه قمندانۍ د خبرپاڼې له مخې په دې غونډه کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت، د امنیتي تدابیرو د لا پیاوړتیا، د پولیسو ترمنځ د همغږۍ زیاتوالي، د مسلکي مسؤلیتونو د ښه ترسره کولو او د امنیتي چارو اړوند پر مهمو موضوعاتو هر اړخیز بحث او د نظرونو تبادله شوې. په خبرپاڼه کې راغلي د غونډې په ترڅ کې امنیتي مرستیال قاري عبدالباسط صدیق الرحمن ټولو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د قانون د حاکمیت، د ولس د امنیت او هوساینې او امنیتي پلانونو د اغیزمن تطبیق او د خپلو دندو د لا ښه ترسره کولو لپاره لا زیاتې هڅې وکړي ترڅو د لغمان په کچه تلپاتې امنیت او ثبات لا پیاوړی شي. د خبرپاڼې له مخې یاده غونډه د ګډونوالو د نظریاتو، وړاندیزونو او اړینو لارښوونو په وړاندې کولو سره پای ته رسېدلې. د لغمان موزیم ته 40 قلمه فرهنګي او تاریخي اثار وسپارل شول. د لغمان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګي میراثونو د ساتنې عمومي مدیر محمد نادر مخور رسنیو ته ویلي چې وزارت د دوی د ریاست په وړاندیز د موزیم او لرغون پیژندنې فني او مسلکي پلاوي د لغمان له سیمه ییز موزیم څخه لیدنه کړې او یو شمېر ارزښتناک فرهنګي او تاریخي اثار ثبت او ارزولي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د خبرپاڼې له مخې د ارزونې په پایله کې ټوټل 40 قلمه تاریخي او فرهنګي اثار ثبت، ډیټابیس ته داخل او د فرهنګي او هنري اثارو په رسمي لیست کې شامل شوي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي یا د اثار د ساتنې او نندارې لپاره د لغمان په سیمه ییز موزیم کې ځای پر ځای شوي. په خبرپاڼه کې د یاد ریاست د مسؤلینو په حواله ویل شوي چې د دغو اثارو ثبت او خوندي کول د هیواد د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې، مستندولو او راتلونکو نسلونو ته د لیږد په برخه کې مهم ګام ګڼل کیږي. د لغمان ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو دا و د نن شپې خبري ټولګه له ملتیا او پاملرنې مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.